د پیاز کمال د غرمې لخوا نه وګورئ. څنګه کولی شو د پیاز په واسطه د غرمې لخوا نه زبردست سیکس کوروالی وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پردن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د پیاز لخوا نه یا د پیاز سره څنګه کولی شو چې د سحر لخوا نه سیکس وکړو. که چېرته تاسو د سحر لخوا نه بلکې تاسو د غرمې لخوا نه څنګه سیکس وکړو. په بښنې سره چې زه تاسو ته په دې کې ووایم چې باید تاسو له غلطۍ ونه شي، ځکه ما سحر یاد کړو. یعنې که چېرته تاسو په سحر او ماخوستن کې چېرته سیکس کوئ نو تاسو باید دغه یوه نقطه حتما په نظر کې ونیسئ، ځکه چې تاسو به هېڅکله هم د غرمې لخوا یا د ورځې لخوا نه سیکس نه وي کړی او په دې پیدا به نه یاستئ پوره شوي یاستئ. خو که غواړئ چې تاسو ځان پوه کړئ نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دغه ښکلې نسخه کې ځان شریک کړئ. هغه خلک دې وګورئ کوم خلک چې مشکل لري، یعنې اکثره خلک داسې وي چې د شپې لخوا نه سیکس کوي، بیا اکثره بیا دومره خوند نشي اخیستی، او ځینې بیا د سحر لخوا نه سیکس کوي. خو تاسو به ډېر عمر داسې خلک نه وي لیدلي یا به داسې خلک نه وي چې هغه د غرمې لخوا نه سیکس وکړي. که غواړئ چې د غرمې لخوا نه سیکس وکړئ نو تاسو شات او پیاز استعمال کړئ. د شات او پیازو تاسې داسې نسخه جوړولی شئ. لومړی به تاسو پیاز راواخلئ او دا به میده کړئ، سلاد به ترې جوړ کړئ. کله مو چې میده کړو باید یو پیاز وي، یعنې یو خوراک ته جوړ وي. له هغه وروسته چې دا کله ښه میده شو نو دا به تاسو راواخلئ او دې سره به شات یا عسل ګډ کړئ. دا به داسې مکس کړئ د پیاز او شاتو سره چې بیخي ته یو تر بله پورې ښه مکس شي. چې کله یو بل سره ښه مکس شو نو له هغه وروسته به تاسو په کاشوغه سره وخورئ. چې کله به په کاشوغه سره د نهار یعنې د غرمې ډوډۍ نه مخکې وخورئ او ستاسو اراده وي چې نن غرمې ته سیکس یا کوروالی وکړئ یا هم نن شپې ته وکړئ نو کولی شئ تاسو 2 ساعته سر په سر هم سیکس کولی شئ. یعنې که 2 ساعته نه وي خو 1 ساعت خو حتما تاسو سر په سر د مېرمنې سره سیکس کولی شئ. خو باید په دغه طریقه نسخه جوړه شي چې لومړی پیاز واړه شي، بیا له هغه وروسته شات یعنې عسل ور واچول شي تر څو پیاز پکې ښه پټ شي او ښه پکې حل شي، او بیا په نهار د ډوډۍ څخه مخکې وخوړل شي. بیا یې د شپې که امتحان کوئ د شپې یې وکړئ، او که د غرمې ډوډۍ نه وروسته امتحان کول غواړئ نو د غرمې ډوډۍ وروسته یې وکړئ. دغه تاسو کولی شئ چې دا ستاسو بدن ته کوم جانبي عوارض هم نه رسوي او کوم تاوان هم نه لري او صحت ته هم ګټه لري. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښ شوي زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.